نبی خیر الامم د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. نبی خیر الامم ساسی می دا سترګونم می غواړه ځان ته زر یما به تر څو په غم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګه وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، کله چې د قیامت په ورځ مخلوق راټول شي، ودرېدلې اوږده شي، د ګناهګارو سترګې وژاړي، د تاوانیانو ګمانونه ناامیده شي، عزتمن رسولان وویریږي، لوی لوی ملائک ورپیږي او زړونه مریو ته راورسیږي، نو خلک به د ځان لپاره د سپارښتنې او د شفاعت په لټه کې شي، تر څو حساب ورسره پیل شي او عملنامې راخپرې شي. تر ډیر درنګ او انتظار او غوره پیغمبرانو ته له ورتلو وروسته به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته په عاجزي او زاری سره ورشي. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د رب مخې ته په سجده پریوځي او الله تعالی به د شفاعت اجازه ورکړي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بیا یو څو سپارښتونه وکړي چې ځینې بندگان به ورسره له جهنم څخه جنت ته ولاړ شي او د ځینو درجې به په جنت کې لوړې شي او داسې نور. شفاعت د بل لپاره د خیر غوښتنې ته ویل کیږي. شفاعت ته هم ځکه شفاعت ویل کیږي چې د لومړي ځل لپاره شخص د خپلې اړتیا په غوښتنه کې یوازې وي، کله چې ورسره بل ملګری شي نو شفعه یعنی دوه شي. خو په دې پوه شئ چې شفاعت شرطونه هم لري. الله رب العزت په خپل کلام کې د شفاعت دوه شرطونه ذکر کړي دي چې باید دا شرطونه په شفاعت کوونکي کې موجود شي تر څو سپارښت او شفاعت قبول شي او چاته چې شفاعت کوي هغه ته ګټه ورسوي. شفاعت کوونکي ته به الله رب العزت د شفاعت اجازه کړې وي، که پیغمبر وي، که شهید وي، که ملک وي، لکه چې الله رب العزت فرمایی ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. او سپارښت او شفاعت به د الله تعالی په خوا کې ګټه نه رسوي مګر د هغه چا سپارښت او شفاعت چې الله رب العزت ورته اجازه کړي وي. نو لومړنی شرط دا دی چې شفاعت کوونکي ته به الله رب العزت د شفاعت اجازه کړي وي، که هغه شفاعت کوونکی پیغمبر وي، که شهید وي او که ملک وي، چې الله رب العزت ورته اجازت نه وي کړی د هغه شفاعت هیڅ ګټه نه رسوي. دویم شرط دا دی د چا چې شفاعت کیدی شي د هغه نه د الله رضا کیدل، په دې شان چې ګناه به یې له شرک نه وړوي. که کفر یې کړی وي نو الله رب العزت د هغه په اړه د هیچا سپارښت او د هیچا شفاعت نه قبلوي، ځکه الله تعالی شرک نه بخي. اراکوزیا رادیو د دې عمله الله رب العزت د کافرانو په اړه
په خپل کلام کې په صورت مدثر کې 48 آیت کې فرمایي فما تنفعهم شفاعت الشافعین. دوی ته به د سپارښتیانو او د شفاعت کوونکو سپارښت او شفاعت ګټه نه رسوي. نو شفاعت تا ته هله ګټه رسوي چې الله رب العزت د ستا نه رضا شي او شرک دې نه وي کړی. همدارنګه الله تعالی په صورت مریم کې 88 آیت کې فرمایي لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. دوی واک د شفاعت او د سپارښت نه لري مګر د هغه چا لپاره چې له الله تعالی سره لوز نیولی وي یعنې موحد وي شرک یې نه وي کړی. او ځینې وایي چې له عهد څخه موخه او هدف لمونځ دی ځکه د ترمذي او د مسند احمد حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زمنګ او د دوی ترمنځ لوز لمونځ دی که چا پریښود نو کافر شو. نو ځکه ځینې ائمه کرام فرمایي که چا قصدا لمونځ پریښوده هغه کافر دی. کافر له الله تعالی سره د توحید او ایمان لوز نه دی کړی. نو د هغه په اړه به د سپارښت کوونکو سپارښت هم نه قبلیږي، د شفاعت کوونکو شفاعت به هم نه قبلیږي. د ابو داود حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما شفاعت به زما د امت د کبیره ګناه کوونکو لپاره وي. یعنی د ګناهګارو لپاره به شفاعت کوي، یعنی د ګناهګارو لپاره به شفاعت کوي که څه کبیره ګناهونه یې کړي وي. البته که څوک په شرک کې اخته شوي وي نو د هغه لپاره به شفاعت نه کوي. موږ او تاسې ګناهګار یاستو. الله رب العزت دې موږ ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت را نصیب کړي تر څو الله رب العزت موږ ته بخښنه وکړي، الله رانه راضي شي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت زموږ په حق کې قبول کړي. د انبیاو، د شهیدانو او د ملائکو شفاعت ترلاسه کول دا ډیره لویه کامیابي ده. چا چې د انبیاو شفاعت ترلاسه که، چا چې د شهیدانو شفاعت ترلاسه که، چا چې د ملائکو د علماو شفاعت ترلاسه که او الله شفاعت او سپارښت د ده په حق کې قبول که، دا ډیره لویه کامیابي ده. د شفاعت او د سپارښت اهمیت له دې څخه هم څرګندیږي چې الله تعالی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې اختیار ورکه چې نیمایي امت د جنت ته داخلوي او که د شفاعت اجازت اخلي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سپارښت او شفاعت غوره که. لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسند احمد او د ابن ماجه صحیح حدیث دی. آیا تاسې پوهیږئ چې ما ته زما رب بیګا شپه د څه شي اختیار را کړی و؟ دا خبره صحابه کرامو ته کوي. نو صحابه کرام ورته فرمایي الله تعالی او د هغه رسول ښه پوهیږي. یا رسول الله موږ نه پوهیږو چې الله تعالی تا ته بیګا شپه د څه شي اختیار در کړی و؟ محمد رسول الله ورته فرمایي ما ته زما رب د 2 خبرو اختیار راک. یو دا چې زما نیمایي امت جنت ته داخل کړي او یا ما ته د شفاعت او د سپارښت اجازه راکړي. نو ما شفاعت غوره که. صحابه کرام ورته فرمایي ای د الله رسوله له الله تعالی نه وغواړه چې موږ ستا د شفاعت اهل وګرځوي. نو محمد رسول الله ورته فرمایي زما سپارښت او زما شفاعت د هر مسلمان لپاره دی. نو الله رب العزت دې موږ او تاسې هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت اهل وګرځوي چې الله د هغه شفاعت قبول کړي او زموږ او ستاسو نه الله تعالی راضي شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په دنیا کې د شفاعت لپاره تیاری کوه دا یې هم د شفاعت کولو حرص و. ځکه چې د هر نبی یوه دعا قبلیږي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې د همدې سوال کړی دی.
سره له دې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دنیا کې ډیرې ستونزې او کړاوونه ورسېدل او دغې دعا ته یې اړتیا پیدا شوه خو بیا یې هم د قیامت ورځې لپاره پټه وساتل. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د هر پیغمبر یوه دعا قبلیږي. هر پیغمبر خپله دعا په دنیا کې غوښتلې او ما خپله دعا د امت د شفاعت لپاره د قیامت ورځې ته ساتلې ده. زما شفاعت هغه چاته رسیږي چې مړ شي او له الله رب العزت سره شریک نه وي جوړ کړی. ګورئ درنو اوریدونکو، خویندو او ورونو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په دنیا کې ستونزه رسیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دنیا کې کړاوونه او تکلیفونه رسیږي. دعا ته اړتیا پیدا شوې خو بیا یې هم د قیامت ورځې لپاره ستاسې لپاره پټه ساتلې. رسول الله فرمایي چې د هر پیغمبر یوه دعا قبلیږي. هر پیغمبر خپله دعا په دنیا کې غوښتلې او ما خپله دعا د امت د شفاعت لپاره د قیامت ورځې ته ساتلې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ستا دومره غمخوار دی، ته په خپله سوچ وکړه چې څومره دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو مطابق عمل کړی او څومره دی د هغه د سنتو مطابق ژوند تیر کړی. بس الله رب العزت دې زموږ په حال رحم وکړي. که حساب شروع شي الله ته حساب ډیر سخت دی. الله تعالی پر خپل پیغمبر دا لورینه کړي چې له حساب او له عذاب پرته به 80,000 امتیان جنت ته داخلوي، چې نور ملګري به هم ورسره وي. د ترمذي او د ابن ماجه حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لما سره مې رب وعده کړې چې زما له امت څخه به 80,000 کسان بې حسابه او بې عذابه جنت ته داخلوي، چې له هرو زرو سره به 80,000 نور وي او الله تعالی به په خپلو لپو ترې 3 لپې هم جنت ته داخلوي. یا الله موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په هغو امتیانو کې داخل کا چې یا الله ته یې بې حسابه جنت ته داخلوي. یا الله موږ داسې عمل نه لرو چې د قیامت په ورځ هغه موږ تا ته پیش کړو، که ته موږ سره د هغو نعمتونو حساب وکړي یا الله چې تا په موږ لورولي دي، نو ستا د یوې سترګې نعمت چې تا موږ ته راکړی دی یا الله دا به پوره نه کړو، نو ته مو بې حسابه یا الله جنت ته داخل کړه. د قیامت په ورځ به ټول مخلوق د شفاعت آرزو کوي، خو ځینې به منل کیږي او ځینې به شړل کیږي، چې تر ټولو لرې شړل شوي او لوی تاوانیان به هغه وي چې په دنیا کې به ځان قبرونو او خلکو ته نږدې کوه. د قبرونو نه به یې غوښتنې کولې چې دا حاجت لرم، دا لرم، دا لرم، راته پوره یې که. د پیرانو نه به یې غوښتنې کولې، د ستونزو حلولو امید به یې ترې کوه او الله به یې کړی و. په قبرونو به یې ورته حلالې کولې، عطرونه به یې پیشیندل، جنډې به یې پرې تړلې. خو چې د قیامت په ورځ راشي معبودان به له عبادت کوونکو بیزاره شي او هیڅ ګټه به ورته ونه رسوي او نه به یې خلاص کړي. الله تعالی په دې اړه په سورة بقره کې 165 آیت نه 167 آیت پورې فرمایي ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. او ځینې د خلکو نه له الله پرته نور خلک په الوهیت نیسي چې د الله د مینې په څیر مینه ورسره کوي، خو مؤمنان له ټولو نه له الله سره ډیره مینه لري. او که ظالمان خپل هغه حال وویني چې د قیامت په ورځ به د عذاب لیدو پر مهال ورسره مخ کیږي، نو پوه به شي چې ټول قوت د الله تعالی دی او الله تعالی سخت عذاب ورکوونکی دی. اذ تبرأ الذین طبعوا من الذین اتبعوا
ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. کله چې تابعداري کړي شوي له تابعدارانو څخه بیزاره شي او عذاب وویني او د دوستي لارې پرې پرې شي. وقال الذين طبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تابعداران به ووایي که موږ بیا دنیا ته تلی شو نو موږ به له دوی څخه داسې بیزاره شوي وی لکه چې دوی له موږ نه بیزاره شو. همداراز الله تعالی دوی ته د دوی عملونه د افسوس کولو لپاره ورښیي او دوی له اور څخه وتونکي نه دي. نن دې پیر ته سجده کړې خو دا پیر به د حشر په ورځ تا نه بیزاره یي. قبر ته دې سجده کړې دا صاحب د قبر به د قیامت په ورځ تا نه بیزاره یي. هلته به بیا دا وایې یا الله که زه دنیا ته تلی شوی نو د دې پیر او د صاحب د قبر نه به داسې بیزاره وی لکه چې دوی دلته زما نه بیزاره شول. خو هلته بیا دا افسوسونه دې ګټه نه درسوي. راځه په خپل ژوند کې د قرآن او د سنت پابند شه چې د محمد رسول الله د شفاعت وړ وګرځي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نورم اورو خو د یوې دمې نه وروسته. نبی خیر الامم ساسم دا سترګنم امی غواړه ځان ته زر یما به ترسو په غم نبی خیر الامم. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د شرعي دلایلو په رڼا کې شفاعت دوه ډولونه لري چې یو ډول د الله په خوښه د منلو وړ او خپل ملګري ته ګټور وي او بل یې نامنلی چې دواړو خواو ته هیڅ ګټه هم نشته. لومړی منل شوی شفاعت دا هغه شفاعت دی چې په قرآن کریم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیحو احادیثو سره ثابت. که د انبیاو لپاره ثابت شوی وي که د ملائکو شهیدانو او نورو مؤمنانو لپاره دا پخپله هم ډولونه او مرحلې لري چې ځینې زموږ او د پخوانیو امتونو لپاره عام او ځینې یوازې زموږ د امت لپاره وي. دویم نامنلی شفاعت د هغه شفاعت دی چې مشرکین او نصارا یې له خپلو خدایانو بدعتیان یې له خپلو مشرانو او قبر پرست یې له مړو امید کوي له هغوی څخه دعا غواړي او د قیامت د ورځې د شفاعت په تمه ورته حلاله کوي. په قبر سره پسونه او غوایي حلالوي خصوصا چې کله پیر مړ شي بیا په 400-500 پسونه پې حلالوي. دغه ډول امید الله دروغ کړي او ویلي دي چې د قیامت په ورځ د الله تعالی له خوښې پرته هیڅوک شفاعت نشي کولی. نن خو د پیر په قبر باندې پسونه حلالوي یا په زیارتونو باندې پسونه حلالوي چې د حشر په ورځ به ستا شفاعت وکړي؟ هیڅ کله نه. الله تعالی په خپل کلام کې په سورة بقره کې 255 آیت کې فرمایي من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه. داسې څوک شته چې د الله په خوا کې د هغه له اجازې پرته شفاعت وکړي. په بل ځای کې سورة انبیا کې 28 آیت کې فرمایي ولا یشفعون الا لمن ارتضى. او دوی د الله له خوښ کړي بنده پرته د بل لپاره سپارښت او شفاعت نشي کولی. که څوک د قبر هر ډول عبادت وکړي جنډې پې وتړي مالګه ترې راوړي طواف ترې وکړي سوالونه ترې وکړي حلاله پرې وکړي نو د ده نه لوی بېلارې انسان بل څوک نشته او دا هغه کسان دي چې د شفاعت نه بې برخې دي. الله دې موږ د قرآن او د سنت پابند وګرځوي. د شرک د بدعت او د خرافاتو نه دې الله رب العزت موږ وساتي. د قیامت په ورځ الله تعالی ځینو نږدې بندگانو ته دا عزت ورکړی چې په لاس یې ځینې بندگان له اوره خلاصیږي او د دوی شفاعت منل کیږي. د شفاعت د ډولونو او شرطونو په اړه مو مخکې یادونه وکړه چې یو شرط د الله تعالی له طرفه شفاعت کوونکي او کړي شوي ته اجازه هم رادیو که موږ او تاسې شرعي دلایلو ته ځیر شو نو هغه کسان چې اوس زه تاسو ته بیانوم دا د شفاعت کولو وړ وینو. اول پیغمبران
په ټولو انسانانو کې غوره بندگان پیغمبران دي چې الله تعالی له تورتمونو څخه رڼا ته د راویستلو لپاره خوښ کړي او په خپل منځ کې بېلابېلې مرتبې او درجې ورکړي لکه چې الله تعالی په سورة بقره کې 253 آیت کې فرمایي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات دغه پیغمبران ځینې مو په نورو غوره کړي له ځینو سره الله تعالی خبرې کړي او د ځینو درجې لوړې کړي دي د الله تعالی له لورې تر ټولو لوی عزت د قیامت په ورځ د شفاعت منل دي نو اوس انشاءالله په دې خپرونو کې زه د خپل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سپارښتونه او شفاعتونه د اوریدونکو مخې ته ږدم له الله تعالی غواړم چې له دغه شفاعته مو بې برخې نه کړي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعتونه ځینې د دې ځانګړتیا او په ځینو کې ورسره نور هم شریک دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعتونه او سپارښتونه دا دي لومړی سپارښت د قیامت په ورځ د حشر په میدان کې لوی شفاعت چې الله مقام محمود یاد کړی دی په سورة اسراء کې 9 آیت کې الله فرمایي عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا نږدې ده چې ستا رب به تا ستایل شوي ځای ته ورسوي دا سپارښت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځانګړنه ده ځکه چې ټول پیغمبران ترې معذرت غواړي او همدا تر ټولو لوی سپارښت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ټولو انسانانو لپاره د حشر په میدان کې د ویرې او پریشانی پر مهال کوي تر څو الله تعالی د دوی فیصلې وکړي او له غم پریشانی او د حشر له ویرې خلاص شي په دې اړه عبدالله ابن عمر داسې ویلي د بخاري حدیث دی د قیامت په ورځ به ټول خلک په ګونډو شوي وي هر امت به د خپل پیغمبر په لټه کې وي او وایي به فلانیه زموږ شفاعت وکړه فلانیه زموږ شفاعت وکړه تر دې چې شفاعت به محمد رسول الله ته راورسیږي نو په همدې ورځ به الله تعالی ستایل شوي مقام ته ورسوي چې هغه مقام محمود دی نو قدرمنو اوریدونکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره د دې سپارښت او د دې شفاعت د ځانګړي کولو مخه د هغه د عزت بیان او د ځای څرګندول دي د ابن ماجه حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به زه د آدم علیه السلام د اولاد سردار یم او د فخر لپاره یې نه وایم د قیامت په ورځ به لومړی ماته ځمکه چوي او زه تر ټولو لومړی سپارښت کوونکی او شفاعت کوونکی یم او لومړی سپارښت او شفاعت منل شوی یم او د فخر لپاره یې نه وایم بل دا چې دا سپارښت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه دعا ده چې ورته ساتل شوې ده ځکه چې یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وپوښتل د الله پیغمبره ولې له الله رب العزت نه د سلیمان علیه السلام په څیر پاچایي نه غواړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په خندا کې وویل امید ده چې د الله په وړاندې به ستاسې د ملګري غوروالی د سلیمان له پاچایي نه هم ډیر وي الله تعالی چې هر پیغمبر رالیږلی یوه قبوله شوې دعا یې ورکړې چې چا په دنیا کې غوښتلې نو ورکړه شوي چا خپل قوم ته خیرې کړي نو هلاک شوي او ما ته هم الله تعالی دغه دعا راکړې خو ما د قیامت په ورځ د خپل امت د شفاعت لپاره ساتلې ده او له نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرته به ټول پیغمبران له دې شفاعته معذرت غواړي دا به اورو قدرمنو اوریدونکو خو په بلې خپرونه کې نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم پاتې ژوند مو نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ ما بترسو په غم اے نبی خیر